د پی ایکس مساوي 4x په توان د 3 جمع 19x مربع جمع 19x منفي شپږ پولینوم د x جمع 2 یو معلوم فاکتور لري. تاسو د پی ایکس پولینوم د خطي افادو د ضرب د حاصل په شکل ولیکئ. نو تاسو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو راځو که چیرې موږ ته دغه معلوم فاکتور نه وی په لاس راکړی، بیا دا ډېر ستونزمنه وه چې دغه پولینوم موږ په داسې یو قوسونو باندې تجزیه کړی وی چې هغې کې دا موږ سره وي. دا چې موږ ته په لاس راکړی دی، موږ کولی شو دغه پولینوم راواخلو، په دې باندې وویشو او بیا چې کوم حاصل په لاس راځي هغه بیا ځلې تجزیه کوو. نو راځو وبلیکو چې 4x په توان د 3 جمع 19x مربع جمع 19 منفي شپږ دا به تقسیمي څوکو x جمع 2 را به شو د پخوا په شان باندې لوړ توان په لوړ باندې ویشو. 4x مکعب چې په x باندې ویشو ځواب پاتې کېږي 4x مربع. دا به اوس په دې کې ضرب کو 4x مکعب او مثبت 8x مربع. دا به ورڅخه منفي کو، علامه به چې پاتې شي، علامې به دواړو بدلې شي، دا به منفي شي دا به منفي شي. نو دا خو ختم شو. 19 نه چې اتلاړ شي 11x مربع پاتې کېږي. دلته به 19x ورته راښکته کړو، دلته موږ نه x پاتې دی، دا به ولیکو دلته ورته x منفي. ښه، نو 19 چې ورته راښکته کړو دا به شي مثبت 19x. اوس راځو یو ځل بیا لوړ توان پر لوړ توان باندې ویشو. 11x مربع چې په x ویشل شي 11x پاتې کېږي، دا به شي 11x مربع او څو دا علامه مثبت ده، مثبت 22x. اوس به بیا دا منفي کو، علامې به دواړه بدلې شي، دا خو ختم شو. 19x چې د منفي 2x نه کم شي دا کېږي منفي 3x. اوس به راشو منفي شپږ به ورته راښکته کړو، منفي شپږ. یو ځل بیا راځو، دا به په دې باندې وویشو. منفي 3x چې په x وویشو ځواب پاتې کېږي منفي 3. دا به شي منفي 3x او منفي 3 په 2 کې کېږي منفي شپږ. دا به بیا علامې بدلې شي دواړه، دا له دې سره ختم شو، دا له دې سره. ځواب موږ سره باقي پاتې شو 0. نو له دې ځای نه اوس پی ایکس افاده موږ داسې لیکلی شو چې دا مساوي کېږي څو سره، دا یو حد x جمع 2 ضرب 4x مربع مثبت 11x منفي 3. خو زموږ پوښتنه ده دې ته کې تکمیله شوې نه ده، ځکه چې موږ ته وایي چې د خطي افادو د ضرب حاصل په شکل ولیکئ. دلته موږ سره دا یو افاده خطي افاده ده، خو دا یو چې دا اوس هم د دوهمه درجه پولینوم دی. نو دا هم باید موږ په خطي افادو باندې تجزیه کړو. نو د دې د تجزیه کولو لپاره موږ سره څو طریقې شته. موږ کولی شو دا د ګروپ بندۍ په طریقه هم تجزیه کوو، یا کولی شو چې د دوهمه درجه پولینومونو د فورمول له مخې هم تجزیه کوو. خو راځو موږ دا دلته چې موږ سره د x مربع ضریب یو نه زیات دی، نو یو نه خلاف دی، نو راځو دا د ګروپ بندۍ په طریقه باندې تجزیه کوو. دې لپاره موږ راځو دوه داسې عددونه پیدا کوو چې د ضرب حاصلې 4 ضرب 3 4 ضرب منفي 3 یعنی منفي 12 شي. یعنی داسې دوه عددونه چې a او b داسې دوه عددونه وي چې سره ضرب شي منفي 12 ورکي، او چې سره جمع شي څو ورکي a جمع b سره چې جمع شي 11 ځواب ورکي. نو دوه داسې عددونه باید شي وي چې یو بل سره یو فرق وي او لوی عدد پکې مثبت وي، کوچنی منفي وي. نو هغه به شي 12 او منفي یو کېدی شي، ځکه چې یو په 12 کې 12، یو په منفي 12 کې منفي 12 او 12 او منفي یو دا کېږي 11. نو a مساوي شو منفي یو، b مساوي شو له 12 سره. اوس راځم زه دا 11x د 12x او منفي یو x د جمع حاصل په شکل باندې دلته زه لیکم. نو دا برخه دا مونږ راخلو، دا بیا له سره داسې لیکو چې 4x مربع او ورپسې د 11x په ځای زه لیکم څو دې په ځای زه لیکم دا برخه، دې په ځای زه لیکم مثبت 12x، بیا ورپسې لیکم منفي x او بیا پای کې ورسره لیکم منفي 3. پام وکړئ چې مثبت 12x او منفي x بیرته هماغه 11x سره
مساوي کیږي. اوس راځو دغه لومړیو دوه وحدونو کې زه مشترک فکتور پکې څو نیسم؟ 4x پکې نیولی شم. نو لیکو 4x ضرب دلته کې پاتې کیږي x او دلته پاتې کیږي 3 مثبت 3 او همدارنګه دې دواړو نه منفي یو مشترک نیسم. نو به لیکو چې دې دواړو نه مشترک منفي یو او دلته به پاتې شي x جمع 3. اوس راځو دې دواړو څخه x مثبت 3 او x مثبت 3 دواړو نه چې اخلو مشترک فکتور په شکل اخلو. دواړو کې همدا قوس شته دا به ترېنه بیرون راوباسو. دا به شي x مثبت 3 او دلته به پاتې شي x 4x منفي یو. لیکو 4x منفي یو. دا دوه قوسونه شول. نو په دې سره دا دوهمه برخه هم مونږ په قوسونو باندې تجزیه کړه. اوس راځو مونږ دغه د پی ایکس افاده چې د خطي افادو د ضرب حاصل په شکل داسې لیکو چې لیکو پی ایکس دا مساوي کیږي لومړی دا د ایکس جمع 2 ضرب ایکس جمع 3 او ضرب 4x منفي یو او دې سره زموږ ځواب حل پوره شو.